سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. که چیرته غواړئ چې د اصغر افغان او نجیب زدران د ژوند او لوبو په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. لومړی راځو د اصغر افغان د ژوند او لوبو په اړه بشپړ معلومات. بشپړ نوم یې محمد اصغر افغان دی. په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی دی. اصغر افغان خلاص میډل آرډر توپ وهونکی دی. اصغر افغان د لومړي ځل لپاره په 2004 کال کې له 19 کلنې لوبډلې سره یوځای شو. وروسته په 2009 میلادي کال کې د ملي لوبډلې لپاره د نړیوال کرکټ لیګ 3 4 او 5 ډیویژن کې ولوبېده. افغان په 2009 میلادي کال کې د کرکټ نړیوال جام ته د لارموندنې په لوبو کې د افغانستان لپاره خپل لومړی لیست ایل لوبه د کاناډا خلاف ترسره کړه او له هغې وروسته نوموړی لومړی یو ورځنۍ لوبه د سکاټلند خلاف ترسره کړه. له یو ورځنیو لوبو وروسته په 2010 میلادي کال کې لومړی شلوریزه لوبه د آیرلند خلاف ترسره کړه. په 2014 میلادي کال کې افغانستان د لومړي ځل لپاره بنگلاديش ته ماتې ورکړه چې په دې لوبه کې اصغر افغان او شینواري په ګډه 140 منډې ملګرتیا وکړه. د یو ورځنیو لوبو کارګردګي: 21 کلن افغان تر دا مهاله 115 یو ورځنیو لوبو کې 2550 منډې کړې دي. په یادو لوبو کې 14 نیمه سلیزې او 1 سلیزه لري. اورېج یې 40 او سټرایک ریټ یې 4 دی. په یو ورځنیو لوبو کې د بالنګ په برخه کې 3 وکټې لري. شلوریزه لوبې: 950 لوبې لري، 1260 منډې، تر ټولو زیاتې منډې 2 دي، اورېج یې 22 دی او سټرایک ریټ یې 100. د لباس نمبر یې 44 دی. اوس راځو د نجیب زدران د ژوند او لوبو په اړه معلوماتو ته. نجیب زدران میډل آرډر توپ وهونکی دی او په 1993 میلادي کال کې د افغانستان په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی او اوس مهال 28 کلن دی. د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو د لباس نمبر یې 1 دی. لومړی لوبه په 2011 میلادي کال کې د آیرلند خلاف ترسره کړه. لومړی سلیزه یې د آیرلند خلاف ترسره کړه. 500 اوریزه لوبې: 1 لوبې کړې دي، 1410 منډې لري، زیاتې منډې 104 دي، اورېج یې 30 دی، سټرایک ریټ یې 90 دی. څلوریزې 103، شپږیزې 60. شلوریزه لوبې: لومړی شلوریزه لوبه یې د هند خلاف ترسره کړه. 60 لوبې کړې دي، 840 منډې لري، 2 نیمه سلیزې لري، سلیزه نه لري، زیاتې منډې 60، شپږیزې 50، څلوریزې 80، اورېج یې 10، سټرایک ریټ یې 1.5 دی.